بند دروازې او غوړېدلی اقتصاد. افغانستان د آسیا په زړه کې د تړلو لارو هیواد نه دی. دا هغه څلور لاری وطن دی چې تاریخ پکې تل د کاروانونو، تمدنونو او سوداګرو تګ راتګ لیدلی. نن دا وطن یو ځل بیا د اقتصادي ثبات له پلوه پر پښو درېږي. د احتیاج سیوری ترې کډه شوی او د خپلواک اقتصادي دریځ بیرغ یې پورته کیږي. پاکستان هغه ګاونډی چې اقتصادي بیړۍ یې ډوبه شوې. که د افغانانو پر مخ د تجارت یوه دروازه وتړي نو بدیل یې شته او هره لاره چې بندیږي نورې نوې لارې پرانستل کیږي. افغانستان د سیمې هغو ملتونو ته چې د سوداګرۍ په لټه کې دي د یو خوندي او طبیعي اقتصادي پل په توګه راڅرګند شوی. هغه پل چې تک پرې د یو ملت هوسا او نیکمرغه راتلونکی رڼا کوي. موږ د ګاونډي له احتیاجۍ څخه د وتلو ګڼې لارې لرو او دا وطن هیڅکله یوې دروازې پورې تړلی نه دی، ځکه اوس افغانستان نوی مسیر موندلی، خو دا ځل تاوان خپله پاکستان کړی. اوس دواړه هیوادونه د نړیوالو تضمینونو لاندې ګډې اقتصادي ګټې خوندي کولی شي. هغه ګټې چې د سیاسي تیریو نه بلکې د دوامدارې سوداګرۍ په خلاصو لارو خوندي کیږي. په اقتصادي لحاظ دی کې هیڅ شک نشته که چیرته ښه نیت موجود وي او بین‌المللي قوانین په نظر کې ونیول شي او د دواړو ملکونو ګټو ته احترام شي، پاکستان افغانستان ته ضرورت لري او افغانستان پاکستان ته ضرورت لري. هم د کراچۍ د لارې نه موږ ترانزیت کوو او هم د ګواګې د لارې نه، او هم زمونږ تقریبا 4-5 بندره په افغانستان کې چې د شمال سره یوځای کیږي د ابټا د قانون له مخې نه شیرخان، حیرتان، حقینه او تورغونډۍ دا د دوی په اختیار کې دي چې دوی د کال تقریبا په میلیونونو ټنه میوه او سبزي خپله او خوراکي مواد اسیایي میانه ته لیږي. د هیوادونو ترمنځ تجارتي لارې د اقتصادي ثبات دروازې پرانیزي، خو د تاریخ په اوږدو کې پاکستان په خپل کاذب سیاست دغه لارې د سیاسي فشار په توګه کارولي چې میلیونونه تاوانونه یې د افغانستان سوداګرۍ ته واړول. د بلې خوا نه که دا پدیده او دا تجارت تاسو مطالعه کوئ د تاریخ په اوږدو کې هر وخت زموږ د ترانزیت او زموږ د اقتصاد او زموږ د تجارت نه دوی سیاسي استفاده کړې او هر وخت د فشار د یو الې په حیث باندې په موږ باندې فشار راوستی او په دې فشار کې موږ ته میلیونونه څه چې میلیاردونه ډالر تاوان را رسېدلی. سیاسي لوبه پر تجارت او اقتصاد منفي اغیز کولی شي او دا تجربه شوې هم ده چې په تړلو دروازو کې هیڅوک ګټې نشي کولی، خو اسلامي امارت د پاکستان د سیاسي فشار پر وړاندې قاطع دریځ غوره کړی. په دغه ټول تاریخ کې د افغانستان هیڅ یو داسې حکومت قاطع فیصله نه وه کړې چې امارت اسلامي وکړي او هغه دا ده چې وروره که لاره راکې خو په تضمین او ګارنټۍ راکه، یو اصول راسه ومنه او هغه اصولو باندې راسه تجارت وکړه. زه به ستا خبره منم، ته به زما خبره منم، او که ته کله د خوښه زما د میوې وختي، زما د صادراتو وختي، زما د ګټې وختي، زما د باغدار وختي ته ما ته تاوان را رسې او بیا چې ستا هغه وخت راشي ستا د باغدار او ستا د بیا وایې چې راځه لاره خلاص وکړو، داسې لارې د سره نه خلاصو. په تیرو 4 کلونو کې د افغانستان اسلامي امارت د سولې، ثبات او ورورګلوۍ په نیت د تجارت او سوداګرۍ لپاره ټولې سوداګریزې لارې پرانستې وې، خو له بده مرغه دغه صادقانه تعامل د پاکستان د سیاسي دورنګۍ مخ بدل نه کړ. در 4 سال به اندازه شخص خودم و به اندازه ما امی بایا به اندازه از ملاحمت، از تعامل، از برادری، از دوستی کار گرفتیم. شاید در تاریخ هم اینقدر تعامل کسی با پاکستان نکرده باشه، ولیکن بارها دیدیم حقیقت گپ همی بوده که در وقت سیزن میوه ما آمد، صادرات ما آمد، فقط یک مشکلی را ایجاد میکنند که اصلا اصل و بنیاد
و ریشه نداره. اسلامي امارت خپلو سوداګرو ته سپارښتنه کړې که د پاکستان پر وړاندې د دریځ نیولو وروسته هم څوک له دوی سره تجارتي راکړه ورکړه کوي نو د ستونزو پر وخت د همکارۍ او لاسنیوي تمه نه لري. که له دې خبرتیا وروسته هم تجاران مالونه د پاکستان له لارې واردوي او یا یې صادروي، د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې یې اسلامي امارت هیڅ ډول مشکل ته رسېدنه نه کوي او نه یې غږ اوري. د سیاست تړلې دروازه هیڅکله د تاریخ پر مخ نه تړل کیږي. نن زموږ لاره خلاصه ده او د هغوی کرنیز او صنعتي محصولات د خپل سیاست قرباني شوي دي. افغانستان د نوې اقتصادي لارې په لور روان دی او له 2 میاشتو راهیسې اقتصادي بازار تر پخوا ډیر غوړېدلی دی چې د تړلو دروازو هیڅ ډول منفي اغیز پرې نه لیدل کیږي. پاکستان لارې به کله په موږ باندې قطع شوې په یو میاشت کې یا په څو ورځو کې به د خلکو شکایت راپورته ځکه بازارو کې به مواد کم شول، زموږ ټوله تکیه په یو اړخ باندې وه، اما قیمتۍ زیاتې شوې. خو تاسې اوس وینئ دا نن چې موږ تاسې دلته ناست یو 4-5 ورځې کېږي پاکستان ټولې لارې په موږ تړلې، څو دروازې چې لرو 6 دروازې دي که څو ټولې تړل شوي. الحمدلله د افغانستان په بازارونو کې هیڅ شی نه دي کم شوي. پاکستان سره د کرښې د تړل کېدو له امله په ملي کچه کوم اقتصادي زیان نه دی رامنځته شوی او په بازارونو کې هم د پام وړ کومې منفي اغېزې نه دي رامنځته کړي. اوس مهال د هیواد ملي ګټو او سیمه ییزو فرصتونو ته په کتو د خپلو اقتصادي ګټو او مزیتونو پر اساس له نږدې او لرې هیوادونو سره د سوداګرۍ کچه په داسې توګه تنظیم شوې چې په راتلونکي کې به د اقتصاد د پراختیا او ثبات لپاره لاره هواره کړي. پاکستان داسې بې کیفیته تولیدات افغانستان ته لیږل چې نړیوال ارزښت او اعتبار یې نه درلود ځکه چې د دوی ډیری تولیدات کاپي شوي دي، خو بیا هم د کمزوري اقتصادي فرهنګ داسې ضد نیولي چې له تاوان نه د وتلو بدیلې لارې هم نه لري. پاکستان به اوله درجه وریجه دغه ته لیږي، د اروپا ته لیږي، مګر هغه وریجه چې ماله راکوي خو هغه خو تې اروپا نه اخلي، هغه خو تې هندوستان نه اخلي، هغه خو تې بنګلادیش نه اخلي. د پاکستان د بازار اړوند، د پاکستان د تولیدي توکو اړوند او په پاکستان کې رایج فرهنګ د تجارت دا په هیڅ نړیوالو اصولو باندې برابر تجارت نه و. د هغوی هیڅ ډول تجارتي توکی د ده ارزښت نه درلوده چې یو داسې بازار ته لاړ شي چې هغه بازار کې نورم په نظر کې نیول کېږي د تولیداتو، په هغه ځای کې کیفیت په نظر کې نیول کېږي. ولې افغانستان یو داسې بې پوښتنې بازار و چې پاکستان هر څه جوړ کړي دي او افغانستان ته راغلي او افغانستان کې خرڅ شوي دي. د پاکستان دغه ناچله، دغه بې کیفیته او دغه د بې ارزښته تولیدات، محصولات دا ټول افغانستان ته راتلل. اوس دپاره دوی په دې باندې پوهېږي چې موږ بل هیواد جوګه نه دي دا زموږ تولیدات چې هلته لاړ شي. پاکستان یو ډېر ضعیف فرهنګ باندې تجارت کوي، هغه د نړۍ نورو هیوادونو توکو ته ګوري، ډوپلیکیټ جوړوي، کاپیانې جوړوي، بدل کیفیت سیز جوړوي. په ورته وخت کې د پاکستان خپلې ادارې خبرداری ورکوي که چیرې د سوداګرۍ په لارو بندیز دوام وکړي د پاکستان صادرات به لا ډیر زیان وویني. له 2 میاشتو او 3 ورځو تیرېدو وروسته موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې موږ کافي نقصان کړی. د پاکستان تجارانو کافي روزګار او سرمایه له لاسه ورکړې. زموږ تجارتي ټولنې باید په دې اړه په ډېر غور او دقت سوچ او فکر وکړي ځکه دا یوازې د 2 هیوادونو ترمنځ تجارت نه و بلکې دا د پاکستان د ولس د روزګار په اړه د له کومې به چې ترهګري وزیږي او وروسته به حالات نور هم خراب شي. آگے اور حالات خراب ہو جائیں گے. افغانستان هغه هیواد وو چې په تیر کې د 18 میلیارډو ډالرو واردات کول او ټوله تکیه یې د پردیو پر مال وه، خو د امارت په واکمنېدو سره یې کچه راټیټه شوې او لا هڅې روانې دي چې په داخلي تولیداتو تکیه ډیره شي او د نورو له احتیاجۍ څخه خلاصی ومومي. زمونږ د کال د 15 میلیارډ ډالرو پورې واردات دي، دا زمونږ ضرورت دی. خوشبختانه ورځ په ورځ دا ضرورت راکمیږي. یو وخت کې دا 18 میلیارډ امارت چې راغی اوس دا 15 ته راورسېد، دا 3 میلیارډ په داخل د افغانستان کې تولیدېږي.
موږ خپله خودکفایي طرف ته ځو. موږ دا 14 یا 20 میلیارده ډالر چې خارج ته لیږل دا کور کې مصرف کړو. کور کې چې مصرف شو موږ خودکفایي حالت ته ورسېدو. موږ د فقر نه جګ حالت ته رسېدو. پس د هغې نه به په صادراتو فکر کوو. د پاکستان زراعتي او معدني واردات له افغانستان څخه وو چې په ډیره ارزانه بیه ورته تمامېدل. که یوازې د ډبرو سکرو احصایه په پام کې ونیسو نو دوی د خپلې اړتیا لپاره د افغاني سکرو پر ځای باید افریقایي او اندونیزیایي سکرو ته مخه کړي چې قیمت یې 2 چنده کیږي. نو دوی باید وپوهیږي چې هیڅ بدیله لاره نه لري او تل به زیان په مخه کړي وي. نو اوس زمونږ صادرات چې دي تنها زراعتي او معدني دي. زراعتي ته هم دوی ضرورت لري، معدني ته هم دوی ضرورت لري. معدن د ورځې 2.5 ټنه خالي دوی ته ډبرو سکاره ورسي. دا ډبرو سکاره ټول د دوی په فابریکو کې سوځي. په دوی باندې چې سکاره بند شي د چا نه به راوړي؟ مالیزیا نه به راوړي، اندونیزیا نه به راوړي، بیا به په کښتو کې اچوي. زمانه په $200 په $90 اخلي، هغه به ورته په $600 تمامېږي. دا تاوان شو که نه؟ بله خبره ده په اقتصادي لحاظ د کال یو وخت کې 80,000 کانټینر د کراچۍ د لارې نه زموږ ترانزیت راته. په دې باندې 80,000 موټرې د پاکستان مصروف، په دې باندې 80,000 ډریور د پاکستان، په دې باندې 80,000 کور د پاکستان مصروف. دا ټول لاړ. دا موټرې اوس ودرېدل. دا ټول هغه څه دي ترانسپورټ ودرېدو. قام موجود دي زموږ په کشتم کې. پروز کال 15 لکه ټنه خالي دوی کچالو قزاقستان ته لیږلي. 15 لکه ټنه. 1 میلیون ټن د دوی مالټا او کینو او عام او دا مرکزي اسیا ته ځي. دا څوک وړي؟ خو د پاکستان ثروت دی. په تیر کې افغانستان د خپل اړتیا سمنټ یوازې له پاکستان څخه واردول، خو د اسلامي امارت په واکمنېدو سره دا کچه د پام وړ راښکته شوه او اوس هڅې روانې دي چې افغانستان د خپلو سمنټو اړتیا له داخلي تولید او نورو ګاونډیو هیوادونو څخه پوره کړي، نه له پاکستان څخه. سمنټ صحیح خبره ده چې افغانستان پاکستان ته ډېر نږدې سرحد لري. سار چې یو موټر حرکت وکړي د کابل نه مازدیګر په لاهور کې یا اسلام آباد کې، نو دغه ټول سمنټ زمونږ که عسکري وو که نور وو که په نظامي وو که هر شی وو د پاکستان د نظامي کمپنیو نه موږ اخیستل او اکثره په خیبر پښتونخوا کې صوبه سرحد او په دې ځایونو کې وو. نو ډېر موږ ته ارزانه پرېوتل. د ایران سره خبرې روانې دي چون د ایران انتقالات کابل ته ډېر قیسی مټ یو داسې شی دی چې ضرورت یې ډېر دی، وزن یې زیات دی، اما خپله پیسې کمه ده. یو کانټینر $15,000 باندې کېږي، خو که په دې باندې ته کرایه $2,000 واچې بیخي جګېږي. نو علت یې ځان له دا نه دی. ایران موږ له سمنټ راکوي، خو موږ چې د هرات نه قندهار ته او کابل ته راوړو په دې باندې مصرف زیاتېږي. نو هیله مو هم دا ده او کوشش هم کوو چې د ازبکستان او د تاجکستان نه، تاجکستان مخکې موږ ته تقریبا 500 نه 600 ټنه د ورځې راکول. اوس دا تلاش وجود لري چې هغوی هم 1.5 ټن ته ورسوي او ازبکستان هم 2.5 ټنه کې. ترکمنان هم وعده کړې ده چې موږ یې درکوو. بنان زه فکر کوم چې سمنټ به ډېر زر خودکفا شي او خلک به دغه نشي. پاکستان په هر لحاظ په افغانستان کې خپل اقتصادي ګټې په بې کیفیتو موادو ترلاسه کولی چې یوه یې د درملو واردول وو، خو اوس یې په بدیلو لارو کار چټک روان دی. اوس مهال هیواد کې د درملو او طبي وسایلو د تولید شاوخوا 130 فابریکې فعالیت کوي او نږدې 600 قلمه درمل تولیدوي او د یو شمېر هیوادونو لکه ایران، ازبکستان او هندوستان سره هم د درملو په برخه کې د همکارۍ هوکړې لاسلیک شوي چې له مخې به د درملو د اړتیاو په پوره کولو، تخنیکي تجربو په شریکولو، د ناروغانو په تشخیص او د طبي وسایلو په برابرولو کې له افغانستان سره همکاري وکړي چې کولی شي د درملو د وارداتو په برخه کې ښه بدیل وګرځي. په دې اساس وخت کې د افغانستان اسلامي امارت یو بل تاریخي ګام پورته کړ او هغه د پاکستان د بې کیفیته درملو مخنیوی و چې نور باید افغانستان ته وارد نشي او مخه یې په کلکه ونیول شي. د مالیې محترم وزارت ته هدایت کوم چې له 3 میاشتو وروسته له پاکستان څخه واردېدونکي دوا محصول نه کړي
او هیڅ چاته یې د واردولو اجازه ورنکړي. افغان سوداګر هم د اسلامي امارت ترڅنګ ولاړ دي او ټولو ملي او سوداګریزو ارزښتونو ته په پام کې نیولو سره غوښتنه کوي چې پاکستان به سوداګریزې لارې له قید او شرط پرته خلاصوي. ګنې دوی به هیڅ کله له پاکستان سره سوداګري ونه کړي. با معاونت محترم اقتصادی و وزرای محترم اطمینان میتیم تمام مسائلی که برای حاجی مولا صاحب در اینجا گفتن سیاست ها و پالیسی های از اینا 100% از طرف تجار ملی یک تطبیق میشه. تجار ملی در پهلوی دولت خود بازی مطمئن اقتصادی و قوی است. له پاکستان څخه د وارد شویو جنسونو کیفیت د اعتبار او باور وړ نه دی. اوس افغان سوداګر خپل تولید شوی داخلي جنس په هر اړخیز ضمانت او تضمین د هیوادوالو لپاره وړاندې کوي. کوم جنسونه مخکې له پاکستان نه راتلل یا ایران نه راتلل هغه نه د داخلي تولیداتو کیفیت ډېر لوړ ده او خلک هم ډېر علاقمند دي چې دغه داخلي تولیداتو سره کار وکړي، د سره اشنا شي، کیفیت نه ډېر ښه باخبره دي، کیفیت یې ورته معلوم ده، کار یې ورته معلوم ده. مثلا مخکې به دا جنس پاکستان نه راتلل هغه به داسې کار نه کوو. موږ چې اوس کوم خپل تولیدات لرو د دې 6 میاشتې موږ داخل کې ګارنټي ورکوو، ضمانت یې او الحمدلله ډېر ښه کار کوي. اسلامي امارت د خپلو سوداګرو د لاسنیوي په موخه بېدریغه هڅې کوي او دوی ته د هر ډول فرصت او زمینې برابرولو ریښتینی هوډ لري څو پر ځان بسیا او پرمختللی افغانستان د نړۍ سیال شي. من حس میکنم در افغانستان مشوق‌ها بیشتره، یعنی دوستان رو تشویق کردن و وزارتتون اومده، وزرا رو ما که تو سخنرانیان نشستاشون بودیم تشویق کردن سرمایه گذاران رو. این مشوق و پشتیبانی خیلی اهمیت داره. من احساس می‌کنم تو افغانستان خیلی خوبه. من اینو اون عامل تمایزی که گفتیم می‌بینم، این خیلی خوبه. یعنی تشویق بشن، بگن آقا زمین با قیمت مناسب در اختیارتون قرار داده میشه، مالیات ورودی دستگاه‌ها اینا کاهش پیدا کنه که افراد تشویق بشن این کارو بکنن. اینو من در افغانستان حس کردم. این بهترین موردی که داره اتفاق میفته. اوس د نړۍ مخ د افغانستان پر لور راګرځېدلی چې دلته پراخې سوداګرۍ وکړي. دوی پر سوداګرو هم غږ کوي چې خپله سرمایه په خپل هیواد کې په کار واچوي او خلکو ته د خدمت جوګه وګرځي. پیام من این هست به سایر تجار، چه کشورهای ایرانی چه کشورهای دیگر، که بازار افغانستان بازار نیاز به توسعه‌ای داره و امن هست، در واقع امنیت برقرار هست. حتما بیان و اینجا با تجار افغانستانی بتونن پارتنرشیپ های مختلف تشکیل بدن و نسبت به توسعه بازار افغانستان اقدام کنن. هر کله چې د هیوادونو لخوا بندیزونه لګول کیږي د تاوانونو ترڅنګ بې شمیره ګټې هم رسوي، ځکه چې تر بندیزونو لاندې هیوادونه د ځان بسیاینې لپاره فکرمند کیږي څو د ژوند کولو نورې بدیلې لارې چارې ولټوي. ټوله دنیا پر روسانو باندې قیدات لګول، روسان نن کامیاب شو، خودکفایي طرف، ایران خودکفایي طرف. منګه باندې دې کار منګ ته ګټه رسولې ده او منګه بالاخره مجبور کړیو چې ژوند باید وکړو. چې ژوند کوو نو ځان له د ژوند کولو طریقه دا نه ده، نورې طریقې هم شته. اوس عملا منګ په هغه لار روان یو او انشاءالله ډېر زر به منګه د دې پرابلم نه راووځو. د دې ترڅنګ د بندیزونو تر فشار لاندې هیوادونه د وارداتو پر ځای خپل داخلي تولید ته پام اړوي. اسلامي امارت هم هڅه کوي څو د نورو له احتیاجۍ څخه ځان وژغوري او خپل داخلي تولیدات د پاکستان پر ځای له نورو بدیلو لارو څخه د نړۍ ګوټ ګوټ ته ولیږي. د بدیلو سوداګریزو لارو رامنځته کول هیواد د محدودو وارداتو او صادراتو له وابستګۍ او اتکا څخه ژغوري. په همدې برخه کې د سیمې له ګڼ شمېر هیوادونو سره د اقتصادي همکاریو پراختیا او سوداګریزو تفاهم لیکونو لاسلیک د دې سبب ګرځېدلی چې د هیواد د صادراتو او وارداتو کچه لوړه او د ملي سوداګرۍ بهیر لا پیاوړی شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بې شمېره سوداګریزې لارې لري، خو د پاکستان د لارو بندیزونو ورته هغومره زیان نه دی اړولی څومره چې هغوی په خپله له دې بندیزونو څخه زیانمن شوي دي. د دې دپاره موږ تقریبا چې د
موږ همسایه سره ډېر مشکلات و، ډېر تجاران په دغه کې ډېرې غټې ضربې وخوړې چې مالونه یې د مرچ ته ولاړل او ډېرو تجارانو خپل مالونه هلته پرېښودل. په دا عرصه کې موږ د 2000 نه زیات خپل شخصي کنټینر لرو چې هغه باندې د مرچ نه راځي او دغه لاره موږ اوس کوشش کوو چې د پاکستان د لارې نه او دغه د نورو د لارو جهان ته ولیږي. دوی دغه خدمات موږ دوی ته کړي دي چې د دوی اکثرا کنټینرونه چې په کراچۍ کې بند وو دا مو بیرته د بندر عباس د لارې افغانستان ته راوړل او د دې د لارې د چابهار د لارې د بندر عباس د لارې به دا خدمتونه کیږي. په پاکستان باندې په کراچۍ باندې موږ نوره لاره بیخي چالیپا مکاش کړه. سوداګري باید د سیاست قرباني نشي، خو پاکستان هر ځل همدا هڅه کړې ده چې نن یې له خپلې لمنې اور اخیستی، خو افغان سوداګر اوس پر نورو بدیلو لارو بلد شوي او پر نورو بدیلو لارو یې بې دریغه کار روان کړی دی. د پاکستان سیاست د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان پر وړاندې ډیر ضعیف او کمزوری و، ځکه چې په سوداګریزه برخه کې تل دښمني پاللې، نو له داسې ګاونډي سره بیا ځلې تعامل کول پراخو فکري مصلحتونو ته اړتیا لري. پاکستان لکه سایې چې په وتو کې او د دغې لارې په خلاصون سره یې بیرته سا په وجود کې دننه کیږي، دغسې یو اړتیا ورته لري. ولې پاکستان په دې باندې نه پوهېږي؟ متاسفانه د پاکستان واکداران په دې باندې نه پوهېږي، هغوی عزت راخیستي دي. اوس پاکستان هغه پرځېدلی هیواد دی چې سیاست، تجارت او سیمهیز باور یې وروستی سلګۍ وهي. دوی چې څه کرلي اوس یې ریبلی هم نشي. که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې یې بیا ونه تړي. اسلامي امارت بې دریغه هڅې کوي چې ګران افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ له پلوه د خپلو ګاونډیو سره د سیالۍ په قطار کې ودروي. بدیل یې ځمکنۍ او هوایي لارې پرانیزي ترڅو دغه هیواد د سیمې او نړۍ په کچه پر اقتصادي پل او څلور لارې بدل شي چې د دې سپېڅلي هدف او آرمان پوره کېدو لپاره شپه او ورځ نه ستړي کېدونکی کار روان دی.